موضوع ډېره ښه موضوع راوړې ده. او دوی خو 80% چې یادوي خپل دوی د خپله خوشحاله دي که نه، نور چا څه کوي دوی 80% ټول خپل ځان یادوي. یعنې دا 50-60 طالبان چې دي دا ټول افغانستان دي، مسلمانان هم دي افغانان هم دي. دا افغانستان هم دی، دا ټول هر څه دي. دوی چې بس څه شی وایي بس همدا موږ خوښ کړی دی او بس دا خوښ دی. هر شي کې دروغ، ستاسو خبره ټول دروغ دي او منافقت دی. او بس دا منافقت او دروغ د دوی کار. خیر منافقت به ورته نه وایو ځکه چې مسلمان ته منافق ویل ښه کار نه ده. د نیوکې کله روز سالمه نیوکه ده. توراب صاحب د منافق دغه دا ده چې هغه به دروغ وایي. که مسلمان یو کار شي او چې مسلمان هغه به دروغ نه وایي. خو مطلب دا ده چې باید موږ تاسې دغلته راځو که سړی په غلطه روان و که نه، نو الله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم قرآن چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. الله وایي چې ایمان والو ایمان وویلږي اوسئ له چا سره صادق یې مخلص دي. خو خیر او چا باندې به موږ ټاپه نه لګو، مفتي نه یو. نو تا خپل دوی خو په دې په دغه باندې مونې شو که نه، که موږ ورته ډېر موږ خو ویو چې ستاسو بیرغ ته موږ احترام لرو. صحیح ده، د بیرغ چې دی د تنظیم بیرغ دی او دغه ته موږ احترام لرو. کلمه ده، د کلمې احترام کوو. خو ته خو د زما ملي بیرغ مه راخله که نه چې د هغې نه راته اوس د خپل بیرغ نه افغانستان بیرغ راته جوړ کړي. دا خو یو ځای کې نه بدلېږي. د باچا صاحب خبره په ټوله دنیا کې نه بدلېږي، په یو ځای کې. صحیح صحیح. خو دلته بس افغانستان کې دغه شی ده چې څوک راځي یو خپل تنظیمي بیرغ نه د افغانستان بیرغ راته جوړ کړي. زه الله به خیر کړي داسې ده چې په ډېر څومره چې غریږي هومره نه ورېږي، دومره به تاسې هم ټینشن نه اخلو. الله به خیر کړي. یاره بس زه خو اوس وایم چې خدای پاک دې نور بېغمه کړي دې خلکو نه، ځکه یو کال کې رب کې زړه دغه وچاو. تا ورته بیخي حوصله دې ختمه ده. ما ورته حوصله دې ختمه ده. زه خو بار یم که نه، په دوبۍ کې پروت یم. خو زه یم چې سترګې مې بیا هم ونه لګي، درځم هم نه دې وطن ته. توبه دې ښکلی توبه دې ښکلی مکمل توبه دې ښکلی کلکه داسې توبه مې ایستلې ده. اوس مې اراده ده د دوی کوم نږدې ملګری ملک چې دی وطن چې دی هغې ته بس چکر وام، هلته بس خپل خپلوان وینم. او که څوک راته سل پیرې ووایي چې دلته راشه خو نه ورځم، ځکه نه ورځم چې بدې مې راځي دا خلک. نو خیر به طالب دې بدې راځي خو خپل وطن ته خو ورشه. طالب څه کوي؟ د طالب سره دښمني راغېسته. خپل وطن دی، د کور دی، د مړه ژوندی پوره کې که توراب صاحب وطن زموږ نه وستلی دی. هسې بس وطن نه بل څه شی جوړ شوی، پنجابیانو جاله ده. ښه صحیح. او لر وطن او بر وطن یو شی دی چې کوم یو ته لاړې. صحیح صحیح. بیا هم لکه آخره کې سره یې مهرباني وکړه، وخت لرئ د افغانانو. بس ما دا دغه دی چې بس د داسې دې وکړي چې وروره زموږ د ملي بیرغ نه دې قلار شي، خپل بیرغ دې د تنظیم بیرغ کړي، هغه دې مو ودروي. زموږ ملي بیرغ دې په سر کې ودروي، بل یو سیټ ته یو خپل ودروي. موږ په هېڅ دغه نه لرو، مطلب کوم اعتراض پې نه لرو. دا د تنظیم بیرغ دی او خپل تنظیم بیرغ دې ځان سره یو سیټ ته ودروي. او زموږ په ملي ارزښتونو کې دوی کار نه لري، هغه دې نه خرابوي. صحیح صحیح. کور ودان پاچا صاحب خبره پوهېږي. کمنټ لرې د دې ورو خبرو سره؟ داسې ده چې د ورور داسې هر سړی به په کار دی او په درد دی. ګوره د نن د ده دا خبرې چې دي توراب صاحب دا د ذبیح الله مجاهد خبرې پارونکي خبرې دا د میلیونونو افغانانو اساساتو سره لوبې کول دي، ځوانانو اساساتو سره لوبې کول دي. موږ ګوره ما له ته ویلې که موږ خدای نخواسته چا چې تېر دا کار کړی هغې ته که موږ ښه وویلو خو بیا ویوه. موږ وایو چې چا دا کار کړی مخکې هغې هم غلطي کړې، هغې هم خیانت کړی، نو ته دا خیانت ولې کوې؟ او بیا یو کال تا موږ په تمه وساتلو. اوس دا موږ خو ته ماشومان نه یو توراب صاحب، اوس واړه په دا دروغ او په رښتیاو خبرو پوهېږي. موږ خو تا ته زاري کوو، موږ خو تا ته مینت کوو، موږ خو تا ته جنګ تا ته موږ خو د جبهې مقاومت والا نه یو، موږ عام افغانان یو. دا نن چې چا بیرغ سېزلی د طالبانو همدغه حالت چې دی دا زما ملي بیرغ نه مني او دوی د طالبانو بیرغ سېزي. ولې سېزي؟ ځکه چې ما طالب سره په جنګ واچوي. او دا هغه خلک چې افغانان زما ملي بیرغ یې نه منلو. په دې خبرو زموږ سر خلاف دی. زموږ خبره که غلطه وي خو بیا دې ووایي. موږ دا رسوا کړو چې په دې دنیا کې یو ځای کې هم داسې کار نه کېږي لکه څنګه چې زموږ په وطن کې کېږي. راځئ چې دا شی دا سیستم نور بند کړو.